د تسریع مسله غوا اوزه د لوشلو شی یوه ورځ دوه ورځې د لوشلو نه بند کړي چې غولیان دې ښه ډکه شي د شودو نه خلک دوکه کوي بازار ته یې بوځي او خرڅې کړي دا عمل خو ناروا ده خو که چا دا وکړه غوا یې نه د لوشلې شودې د یو دوه ورځو جمع کړي دي په غولیانځ کې هغه غوا یې بازار ته بوتله خرڅه کړه نو ظاهر حدیث مبارک دا ده چې هغه مشتري ته خیار ده تر 3 ورځو کور ته یې بوتله خیار شرط یې سره یې ښایي نه ظاهره هلته چې کور ته بوتله په اوله ورځ شودې ډېرې وې دویمه ورځ کمې شوې دا یوه ورځ باندې کار نه کېږي کله د ځای د بدلېدن د وښو د بدلېدن د وجې نه شودې کمې شي خو چې 3 ورځې پوره شوې مو شودې هغه حال ته ونه رسېدې چې هغه په اوله ورځ وې نو دوی ویې چې دا بېرته ورکوی شي خو چې بېرته یې ورکوي دا 3 ورځې شودې چې خوړلې د دغه په عوض کې به 1 کاسه خرما ورسره ورکوي د امام شافعي صاحب ظاهر د حدیث امام احمد صاحب چې غالب قوت بله چې په ښار کې کوم شی خوراکه ډېره وه هغه به 1 کاسه ورکوي په هغه وخت کې خرما وي زموږ امام یوسف صاحب چې دی په رایه د هغه وي چې نه قیمت پې ورکوي بالغه ما بلغت چې څومره ته رسېږي د امام صاحب مسلک دا ده چې نه دا نقصان د شودو د عیب نه ده په مبیعه کې چې د هغه عیب د وجې نه بېرته ور رد کړی شي خیار عیب خو د عیب د وجې نه وي دا عیب نه ده بالکل شودې نه لري وچې غواوې خلک خرڅوي که نه خرڅوي کمه شودو والا یې خرڅوي که نه خرڅوي دا عیب نه ده او غایت ما باب چې ده دوکه ورکړې نو رجوع به بالنقصان کی ما درته ویلي وو چې مثلا د 100 کیلو په بیه یې خرڅه کړه چې دا غوا روزانه 100 کیلو شودې کی هغه په 1 لک روپۍ خرڅېږي او د 1500 کیلو شودې چې کی هغه مثلا په 80,000 خرڅېږي ده خرڅه کړه د 100 کیلو په نامه هغه چې 3 ورځې تجربه شوه د 1500 کیلو نه زیاتېږي نو هغه 100,000 روپۍ بېرته تر غوښتی شي چې دوکه یې د 80,000 شی په 1 لک په خرڅ کړی هغه رجوع به نقصان کړی شي په خپله بېرته رجوع نشي کړی دا حدیث مبارک په ظاهر باندې عمل نشي کېدی ولې د اصولو د شریعت خلاف ده په معنیت دا آیات یا الزمان بالخراج د هغه حدیث مبارک په تقاضا دلته خو په دغو شپو کې کمړه وای تاوان په چا و خو مشتري و نو خو د ده شی ده شودې هغه شودې چې هغه اول غلیانځ کې د هغه زمان ورکوي که دا وروسته ورکوي نه و مسلم شریف کې اوږد تحقیق موږ تاسې کړی د دغې وجې نه په ظاهر د حدیث مبارک باندې عمل نه کېږي ځکه چې د اصول د حدیث د آیاتو د هغه حدیثو د اجماع د قیاسو د هغو خلاف ده لہذا صرف رجوع بالنقصان کړی شي نور بیرته د مبیعې رد کول نشي کړی